ملګرو تازه خبر ډیر غټ خبر دی. اخر کار انډیا نریندر مودي سرکار چې کوم د پاکستان باندې حمله وکړه په هغه باندې راکټ او میزایل راغوځار کړي. نن د سره زه په دې اړه باندې حقیقي او رښتینی نیوز وایم او خبر د سره وایم چې د انډیا چې کومه په لاړه کومه حمله شوې ده چې پکې شپږ ځایونه ټارګټ شوي دي چې پکې مسجد بلال او مسجد قباء سمیت چې کوم دی په دغه نومونو باندې درې نور هم جماعتونه ټارګټ شوي دي. ورسره پکې یو فیملی ممبر چې کوم کور هغه ټارګټ شوی دی. خو بل اړخ چې کوم دی دغه څلېرویشت میزایل په دغه باندې کارول شوي دي. څلور تقریبا دغه ویشتل شوي دي. په دې کې تر دې دمه چې کوم دی 11 مړه او شهیدان ورسره تقریبا 15 دغه زخمیان هم دي چې پکې یو 3 کلن ماشوم ورسره 14 کلن جنۍ او ورسره 13 کلن الک هم شامل دي. په دغه کې تر دې دمه ورسره 2 کسان چې کوم د هغه لاپته دي چې هغه چیرې دي په کوم ځای کې مړه پراته دي یا څه هم دي. خو بل اړخ ته چې کوم دی پاکستان دا دعوه کوي چې موږ شپږ جهازونه رچلي دي. نو بل اړخ ته ما چې کوم ریسرچ وکړو ما کوم نیوز وکتل د پاکستاني او ورسره انډین چې پکې دواړه دومره دروغ او دومره هغه وایي چې زه حیران شم چې د خلک ولې دومره دوکه کوي. ورسره د انډین چې کوم یو چینلز دي والله چې تاسو نه به وایو د جیونی چینل یې شي دومره دروغ دومره یعنی زه ویل سم چې دروغجن خبرې کوي چې پکې وایي چې دا مونږ دهشتګرد ټارګټ کړی دي. دا مونږ دغه پاکستانی دهشتګرد چې په کشمیر کې حمله کړې و په مونږ باندې هغه مونږ ټارګټ کړی دي. خو داسې نه ده بلکې دوی د عام عوام شهرین ټارګټ کړی دي او دغه هیڅ دهشتګرد نه دي. بل اړخ ته چې کوم د پاکستان دومره دروغ چې هغه وایي چې انډیا والا ته جنگ تسلیم کو ورسره شکست تسلیم کو وای چې سپید چرجنډي لهراو کړه وای زلوله. بل اړخ ته دی وای چې شپږ جازونه مونږ رچلي دي. خو ماته رښتینی او حقیقي او ورسره زما د سوچ مطابق چې ماته کوم خبر را رسیدلی دی هغه تر دې دمه پاکستانی صرف یو جهاز رچلی دی چې کوم د هغه اپسول او ورسره د هغه یو په بارډر باندې د هغه یو چیک پوسټ ټارګټ کړی دی او هغه ور تباه کړی دی. دغه فایرنګ تبادله کې لا هم ډیر زیات په یو بل باندې شدید فایرنګ شروع هم ده. خو امکان لري چې دا جنگ نور هم تود شي دا جنگ نور هم چې کوم دی پرمختګ وکړي. اوس ډیپینډ امریکا کوي چې امریکا په چا باندې دغه پړه ورچوي او یا د انډین نیوز مني یا د پاکستان نیوز مني. ویل چې انډین وایي چې دا موږ دهشتګرد ټارګټ کړي پاکستان وایي چې دا عوام شهرین معصوم وړوکي الکان او جنکۍ ټارګټ کړي دي. دغه به اوس په دغه باندې ډیپینډ کوي. خو روان وختونه دا چې کومې حملې شوي دا په مظفر کشمیر چې کوم دی په هغه ځای کې کړي دي او د دغه نه بعد پاکستانی حکومت او انتظامیه په لاهور سمیت په دغه کشمیر او ورسره چې کوم اسلام آباد دی په هغه کې هم ډېر ایمرجنسي نافذه کړې ده په مختلف ایرپورټ یا ورسره نور چې کوم مراکز دي کاروباري هغه هم وربند کړي دي. حالات بیخي نارمل نه دي. حالات بیخي جنگي ماحول جوړ ده تر څو چې نور هم په یو بل باندې اٹیک وکړي او یو بل باندې دغه حملې جاری وساتي. امریکا وایي چې موږ په دې حالاتو نظر دی تر څو چې موږ دواړو ملکونو سره کښېنو او دغه خبره ورته وکړو چې تاسو دا جنگ چې کوم دی دا ختم کړئ او دا لږ کم کړئ. ویل چې خبره چې مسله چې کوم دی دا په خبرو حل کېږي او په یوه هر څومره چې هم اوږده لانجه وي هغه به خبرو ته کښېنېږي. خو نریندر مودي لا هم تیار نه دی تر څو چې نور اټیکونو ته هم ځان تیاروي او په دغه جنگ ته لا هم دوام او وده ورکوي.